الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قیامت تراتلو نخي نخاني او د قیامت تراتلو علامات بیانیدو د الله په توفیق سره هغه خبرې چې هغه دلالت کوي د قیامت پر نږدې کېدو باندې هغه خبرې بیانېدې. تقریبا 14 نښې او 14 علامات هغه د قیامت ذکر شیو. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې قیامت راتلو نه مخکې به دا کیږي او هغه شوي دي. اخرنی خبره چې کوم ذکر کېده هغه د جنگ جمل دا واقعه، کوم جنگ چې د صحابه کرامو په منځ کې شوی، یو طرف ته علی رضی الله عنه دغه سره ملګري و، بل طرف ته عایشه رضی الله عنها او د هغې سره ملګري و. او د جنگ بنیادي نقطه هغه دا وه چې د عثمان رضی الله عنه چې کوم قاتلان دي د هغوی نه دې بدل واغستی شي. د هغې تفصیل په خپل ځای کې تېر شوی و. د هغې نه مخکې نښه ذکر شوې وه د خلیفه راشد دریم خلیفه عثمان بن عفان رضی الله عنه د شهادت واقعه. بیا د هغې نه بعد 15مه نښه ده معرکة صفین، جنگ صفین د هجري په 30 کال کې واقع شوی. صفین صاد فا یا نون. اول به په دې باندې دلیل ذکر کوو، بیا دا واقعه مختصر. حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تقوم الساعه، قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي حتی تقتتل فئتان عظیمتان، تر دې چې دوو غټو ډلو جنګ نه وي کړی. تکون بینهما مقتله عظیمه، د هغوی په منځ کې به یو لوی جنګ کېږي د دوو ډلو په منځ کې. دعوتهما واحده، دعوه یوه ده، دواړه ډلې مسلمانان دي. دغه فتنې دي که تاسو ته یاد دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قیامت د راتلو علامه دا ده چې لوی لوی فتنې به راځي. نو په هغه فتنو کې یو فتنه دا ده د مسلمانانو په منځ کې جنګونه. اوس دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې نه به راځي قیامت تر څو چې تاسو یو څو علامې نه یې لیدلي. یو یې پکې دا ذکر کړه حتی تقتتل فئتان عظیمتان، چې دوو ډلو جنګ نه یې کړی، دوه غټې ډلې به جنګ کوي. دعوتهما واحده، دواړه به دعوه د اسلام کوي، دواړه به مسلمانان. او دې ته جنگ صفین ویل کېږي، واقعه د صفین. دا واقعه ما د علی رضی الله عنه سیرت چې کوم بیان کړی دی په هغې کې ما تفصیلا د ذکر کړې ده. هغه تفصیل موږ دلته نشو بیانولی، خو مختصر دا واقعه داسې ده چې معاویه ابن ابي سفیان رضی الله عنه هغه په شام کې و، په شام باندې امیر و، او هغه د علی رضی الله عنه سره بیعت نه کو. وجه دا بیانوله چې عثمان رضی الله عنه هم په دې بنو امیه خاندان کې دی، نو هغه زموږ د تره زوی دی او زه د هغه وارث یم. زه د هغه د قاتلانو نه د قصاص مطالبه کوم. دلته دا فایده یاده ساتئ چې معاویه رضی الله عنه چېرته د علي رضی الله عنه سره په دې کې اختلاف نه دی کړی
چې یعنې ما مشر که زه به امیر المؤمنین یم ته به نه دا د شیعګانو دروغ دي. اختلاف د معاویه رضی الله عنه او د علي رضی الله عنه هغه په دې نقطه کې و، په کومه نقطه کې چې اختلاف د علي رضی الله عنه او د عایشې و. عایشه رضی الله عنه هم د عثمان رضی الله عنه د قاتلانو د وینې مطالبه یې کوله، او معاویه رضی الله عنه هم دغه نقطه نظر و. د خپلې ژبې هر مسلمان له پکار ده چې په صحابه کرامو پسې د خبرو اترو نه بچ وساتي، خصوصا معاویه رضی الله عنه. شیعګان د معاویه رضی الله عنه سره غټه دشمني کوي، وی دی د یزید پلار و او د ابو سفیان زوی دی والعیاذ بالله. هغوی چې کومې خبرې کوي، علماو دا خبره بیان کړې ده چې معاویه رضی الله عنه یو پرده ده په دې صحابه کرامو باندې، او چې دا پرده دې اوچته کړه نو بیا به په نورو صحابه کرامو پسې هم خبرې کوي. شروع د کوم ځای نه کېږي؟ شروع د یزید نه کېږي. یزید ظالم او یزید لعنتي او لګیا به یې داسې، حالانکه د یزید مبارک ما تفصیلي خبره مخکې کړې. یزید دا چلو کو، یزید دا چلو کو، رو 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 بیا دا ووایي و یزید هسې داسې نه و، پلار وله تربیت ښه نه و کړی. معاویه رضی الله عنه یادوي. اوس خبره چا ته واورېده؟ معاویې ته. معاویه رضی الله عنه باندې چې تنقید وشو، خو په صحابي باندې تنقید وشو، خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری نو دروازه څه شوه؟ کولاو شوه. دا هغه بنده دروازه ده چې ما تاسو ته وي. علما وایي معاویه رضی الله عنه یو مثال یو دروازه ده، مثال یو پرده ده چې دا پرده دې اوچته کړه، دا دروازه دې کولاو کړه، نو ته به بیا په نورو صحابه کرامو پسې هم خبرې کوې. معاویه رضی الله عنه د مؤمنانو ماما دی، ځکه چې د خور په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې واده ده، او دا صحابي دی او د صحابي زوی د ابو سفیان رضی الله عنه، او کاتب الوحی دی، وحی به یې لیکله د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې. ډېر اوچت صحابي دی. ما تاسو ته دا خبرې ذکر کړې وه په تېر شوي بیان کې چې اختلافات خو د انسانانو په منځ کې راځي، اختلافات د انسانانو په منځ کې راځي چې د یو بل سره ژوند تېروي، څه نه څه مسلې په منځ کې راځي. د دوی د اختلاف په دې راغلی دی. نو کله چې علي رضی الله عنه د جنگ جمل نه فارغه شو او کوفې ته واپس لاړ، د بصرې نه چېرته لاړ؟ کوفې ته. جنگ جمل په باره کې ما تېر شوي درس کې خبره مختصر کړې وه. کوفې ته واپس لاړ نو جریر ابن عبدالله البجلی رضی الله عنه ولیږو معاویه پسې، هغه په هغو ورځو کې په شام باندې امیر و. هغه یې پسې ولیږو، ورته ووایه چې زما سره دې بیعت وکړي. هغه ورته وایي زه بیعت نه کوم. نو په دغه ټیم کې ابو مسلم الخولاني رحمه الله ورته ووایي ښه وی ته د علي رضی الله عنه سره جنگ کې د خلافت د لاسه، د اختلاف سره ستا د خلافت د لاسه دی چې یعنې ته خلیفه وې؟ هغه وی لا لا والله، ناوی په الله مې د قسمي، انی لاعلم انه افضل مني واحق بالامر. ما ته پته ده چې علي رضی الله عنه زمانه ډېر غوره دی او هغه حقدار دی د خلافت. خو ولې تاسو ته دې خبرې پته نشته چې عثمان رضی الله عنه هغه سره ظلم شوی دی او شهید کړی شوی دی، وانا ابن عمه، او زه د هغه د تره زوی یم، زه د هغه د وینې مطالبه کوم. نو علي رضی الله عنه ته ووایي چې ماله دې د عثمان رضی الله عنه قاتلان راکړي او زه ورسره بیعت کوم. خبره ختمه شوه. نه علي رضی الله عنه پسې بیا کسان ولګېدل چې ما سره دې بیعت وکړي او بیا دې د هغوی فیصله ماله راوړي، زه به فیصله وکړم د هغه د قاتلانو. معاویه رضی الله عنه ویل نه، زه داسې نه منم. اول به دا فیصله کوي د قاتلان به ماله راکوي یا به قصاص کوي.
اختلاف په دې نقطه کې دی اختلاف په خلافت کې نه دی ګورئ او نه معاویه رضی الله عنه ویلي دي چې زه د علي رضی الله عنه خلافت نه منم نه وی منم یې هغه ډېر حقدار دی د خلافت خو زما نقطه وی دا ده کومه نقطه ده د عثمان رضی الله عنه قاتلان مې پکار دي چې کله دا خبره ونه منله نو علي رضی الله عنه یو لوی لښکر تیار کړو د عراق نه روان شو تر دې چې صفین علاقې ته ورسېد دې جنګ ته جنګ صفین په دې وجه کې چې د دغه علاقه کې شوی او په خپله ورسره علي رضی الله عنه ووتو د هغه طرف نه چې کله شام کې پته ولګېده چې یو غټ لښکر روان دی هغوی هم یو غټ لښکر تیار کړو په علي رضی الله عنه پسې هم دا خلک راجمع شو ډېر لوی لښکر و خو هلته د معاویه رضی الله عنه سره هم لوی لښکر تیار شو بیا معاویه رضی الله عنه چې وکتو چې علي رضی الله عنه په خپله د خپل لښکر سره روان دی نو دې طرف په دې په خپله د خپل لښکر سره روان شو صفین ته دوی راورسېدو واقعا موږ تفصیلا نه ذکر کوو که تفصیل اورېده غواړئ نو هغه بیا د علي رضی الله عنه په سیرت کې وګورئ او دا لښکر یو بل ته مخامخ شو خبره همدغې کې روانه وه تر دې چې خبره جنګ ته ورسېده وایي 1,000 کسان په دې جنګ کې مړه شوي او په روایت کې خو بالکل دا راځي چې 80,000 کسان پکې مړه شوي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي که نه وی حتی تقتتل فئتان عظیمتان د دوو غټو ډلو په منځ کې به جنګ راځي دا اوس غټې ډلې دي یو ډله د علي رضی الله عنه او د هغه ملګري او دویمه ډله معاویه رضی الله عنه او د هغه ملګري تكون بينهما مقتلة عظيمة دوی په منځ کې به لوی جنګ کېږي دا لوی جنګ دی او 80,000 کسان په دې جنګ کې مړه شوي دي او یو روایت مطابق 1,000 کسان په دې جنګ کې مړه شوي 1,000 کسان بیا په آخره کې د معاویه رضی الله عنه د طرف نه او د هغه د لښکر د طرف نه هغوی قرآنونه اوچت کړو وایي فیصله به د قرآن په رڼا کې وشي زموږ په منځ کې نور هغوی د جنګ نه ستړي شو نو قرآنونه اوچت کړو وایي فیصله به په دې وکړو علي رضی الله عنه وایي چې دا ډېره ښه خبره فیصله به په دې باندې وکړو د دې د لاسه بیا خوارج راووتو د خوارجو مسله وروسته را روانه ده وی سیده په موږ نه به کسان کینې او ستاسو نه به کینې او دا قرآن دی بس وبه ګورو دلته دا مسله یاده ساتئ چې دا د قیامت په علاماتو کې یو علامه شوه او دا علامه راښکاره شوې ده که نه ده راښکاره شوې ده واقع شوې ده پوخا او دا جنګ په دې طریقې سره بیا ختم شو په دې کې په حقه څوک علي رضی الله عنه د علي رضی الله عنه ما تاسو ته ووایي چې کله د هغه او د عایشه رضی الله عنه اختلاف راغلی هم په حق علي رضی الله عنه دی چې لږ صبر وکوي دا منافقان دا خوارج په دې امت کې دننه دي دوی موږ ته نور نقصان جوړوي او عثمان رضی الله عنه په خپل ځای برابر دی هغه له به الله د هغه د اجتهاد معاویه رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه په خپل ځای برابر دی هغه له به الله د اجتهاد یو اجر هم ورکوي ځکه حدیث کې دا راځي چې کله حاکم او مشر اجتهاد وکړي او حق ته ورسي نو الله ورله څو اجر ورکوي دوه یو د دې کوشش او دویم حق ته د رسېدو او چې کله کوشش وکړي او حق ته ونه رسي نو الله ورله بیا هم یو اجر ورکوي نو معاویه رضی الله عنه ته بیا هم یو اجر میلاو شوی خو واضحه خبره دا ده چې په حقه څوک و په حق علي رضی الله عنه وكان امر الله قدرا مقدورا والله چې په تقدیر کې څه لیکلي نو هغه انسان ته رسي او دا د تقدیر خبرې وي دا د تقدیر خبرې وي چې دوی په منځ کې دا جنګ راغی نو دا سویمه علامه شوه پنځلسمه او دلته دا خبره یاده ساتئ تېر شوي درس کې مې ویلو چې د صحابه کرامو په منځ کې چې کوم اختلاف راغلی دی موږ به خپلې ژبې د دې نه په حفاظت کې ساتو موږ دا وایو
هغه ټول هغه خلک دي چې الله دې راضي شوی دی او هغوی د الله نه راضي دي. موږ به د دې خبرو د لاسه او د دې اختلافاتو د لاسه د یو صحابي سره بغض نه کوو چېرې ولې معاویه دا چلو کو، ولې علي دا چلو کو، ولې عایشې دا چلو کو، ولې طلحه دا چلو کو، ولې زبیر بن العوام. نه 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 د هغوی په منځ کې اختلافات راغلي دي او خبره ختمه شوې ده. تلک امة قد خلت، دا یو امت دی، یو قوم دی چې تیر شوی دی. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، هغوی ته د هغوی د اعمالو بدله به میلاویږي او موږ ته به زموږ د اعمالو بدله میلاویږي. صحابه کرام ټول اوچت خلک دي، ټول اوچت مسلمانان دي او د اختلافات په منځ کې راځي. دا خو د انسان طبیعت دی، دا خو د انسانانو فطرت دی چې دوی یو بل سره اوسیږي نو څه نه څه مسلو کې اختلاف راځي. خو اولنۍ او اخرنۍ نقطه یې د ساتئ چې اختلاف د خلافت د لاسه نه دی راغلی، اختلاف د عثمان رضی الله عنه د قاتلانو په باره کې راغلی دی. شپاړسمه نښه د قیامت په نښو کې هغه دا ده چې د عمار بن یاسر رضی الله عنه وجل، د هغه مړ کېدل. عمار بن یاسر رضی الله عنه، عمار بن یاسر پیژنې دا د سمیه رضی الله عنها زوی دی او سمیه پیژنې څوک دی؟ ابو جهل چې شهیده کړې وه په اسلام کې اولنۍ شهیده. په مکه کې قسمه قسم سختي میلاو شوي ده ته، د ده پلار یاسر ته او مور ته سمیه رضی الله عنهم اجمعین. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې خو طاقت نه و، مکه کې مسلمانان کمزوري، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تېرېدو دا به وي صبرا آل یاسر، صبر کوئ ای د یاسر خاندانه، فإن موعدکم الجنه، په جنت کې به ملاقات کوو، جنت ستاسو ځای دی. دا د هغې زوی دی عمار بن یاسر رضی الله عنه. او د ده د قتل دا واقعه او د وفات دا واقعه ده په 37 هجري کې را پیښه شوې. حدیث به ول ذکر کو، دلیل په دې باندې او بیا به مخکې خبره کوو. ابو سعید الخدري رضی الله عنه حدیث دی، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جومات د جوړولو دا قصه بیانوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جومات څنګه جوړ شوی. نو وی چې کنا نحمل لبنة لبنه، موږ به یوه یوه خښته راغستې و، هغه به موړاو، دا جومات هم جوړو د دې دیوالونه. وعمار لبنتین لبنتین، او عمار رضی الله عنه به دوه خښتې وړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدو نو دا دوړې چې داسې پاکه کړه او دی ووی ویح عمار تقتله الفئة الباغیه. عمار وی کومه چې باغي ډله یې هغه به تا وژني، وی باغي ډله به تا وژني. یدعوهم الى الجنه، دی به هغوی له د جنت طرف ته دعوت ورکوي. ويدعونه الى النار، وهغوی به دله د جهنم دعوت ورکوي. نو عمار په هغه ټیم کې وی اعوذ بالله من الفتن، الله دې ما د فتنو نه بچ ساتي. په صحیح بخاري کې دا روایت دی او په یو حدیث کې داسې هم راځي په صحیح مسلم کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بؤس ابن سمیه، سمیه د زوی نه دی، وی عمار تقتلک فئة باغیه، تا به هغه ډله وژني چې هغه به باغي. نور روایت هم داسې راغلي د عمرو بن عاص نه او د عبدالله بن عمرو او ابو هریره رضی الله عنه اجمعین، دې ټولو نه داسې روایت راغلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت په دلایلو کې دا یو دلیل دی او هغه داسې چې عمار رضی الله عنه وجلی شوی او دی په کوم جنګ کې وجلی شوی دی؟ په جنګ صفین کې. جنګ صفین تذکره تاسو اورېدلې کله؟ اوس دی په هغه جنګ کې وجلی شوی. ښه چې باغیان به وجني نو دی به د چا په ډله کې؟ علي رضی الله عنه. دی د علي رضی الله عنه ملګری شام والو وجلی دی.
شام والو دی وجلی عمار د علي رضی الله سره او د عراق والا سره او ما تاسو ته وایي چې علي رضی الله ډېر حقدار نو بیا د باغیانې ورته ولې ووایي د باغیانو دا مطلب نه ده لکه اوس شیعګان چې د باغیانو نه دا مطلب اخلي چې دا کافرانو نه یعنی بغاوت یې کړی د علي رضی الله د دې خبرې نه چې موږ سره بیعت وکړه ابسې کس ولېږو که نه جریر ابن عبدالله البجلي بسې ولېږو چې ته ما سره څه وکړه بیعت وکړه هغه وایي زه نه کوم دې ته باغیان وایي بغاوت یې د دې خبرې نه وکړو چې نه زه نه کومه ولې وایي زما د عثمان رضی الله قاتلان پکار دي او عمار رضی الله عنه د علي رضی الله سره او دی په حق نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه وایي ورکړې وه چې تقتلک الفئة الباغیه هغه ډله به تا وجني چې هغوی به بغاوت کړی هما که ډلې مړ کړی خو دې حدیث کې یو اشکال دی او ډېر قوي اشکال دی او دا شیعګانې پیش کوي د صحابه کرامو پسې کله بدرې دی وایي نو دا حدیث پکې پیش کوي او هغه دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دی به هغوی له دعوت د جنت ورکوي او هغوی به له دعوت د جهنم ورکوي نو مطلب دا شو والعیاذ بالله چې معاویه رضی الله جهنمي دی جواب د دې شبهې دا دی دلته مطلب دا دی چې عمار رضی الله به هغوی له دعوت ورکوي چې بیعت وکوي د مسلمانانو د خلیفه سره او د مسلمانانو د خلیفه سره بیعت کول او د هغه خبره منل دا جنت ته د تلو یو سبب دی هغوی دا دعوه ده چې نه موږ بیعت نه کوو او د خلیفه سره بیعت نه کول جهنم ته د تلو یو سبب دی دا کار جهنم ته د تلو سبب دی خو دین خو دا نه ثابتېږي چې هغوی جهنم ته لاړو ځکه چې هغوی په دې خپل اجتهاد کې خطا شوي دي خو قصدن عمدن دا خطا نه ده کړې ورسېدی او که نه یو سړی اجتهادن یو کار وکړي قصدن عمدن هغه د شریعت مخالفت نه کوي نو هغه دپاره دا وعید نه وي بلکې هغه خو اجتهاد کړی دی او په اجتهاد کې موږ به زیات نه زیات وایو چې پلانې په اجتهاد کې خطا شوی خو داسې نه شو ویلی چې هغوی جهنم کې دي والعیاذ بالله او صحابه کرام دي بلې دا چې غټه تزکیه موجوده ده چې الله وایي رضی الله عنهم ورضوا عنه هغوی د الله نه راضي دي او الله د هغوی نه راضي دی بس خبره ختمه شو په دې خبره مې ذهن کولو شو که نه دا بعض اهم خبرې یادې ساتئ ځکه چې شیعګان او د صحابه کرامو دشمنان د هغوی سره بعض شبهات دي نو هغه شبهاتو له جوابات یاد ساتئ چې سبا له کم سے کم تاسو هغوی له څه جواب خو ورکولی شئ که نه دا څو نښې شو شپاړسمه نښه څه شوه د عمار بن یاسر رضی الله عنه وجل کېدل او څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي هماغه شان شوې ده ولسمه نښه د امت شریان کسان او شری انسانان به مسلط شي په نیکانو باندې فسادیان او شریان به مسلط شي او زورور شي بچا باندې په نیکانو خلکو باندې حدیث کې دا راځي امام ترمذی رحمه الله راوړی اذا مشت امتی المطیطا وخدمها ابناء الملوك ابناء فارس والروم چې کله زما د امت خدمت د فارس او د روم بچو شروع کو یعنی چې کله د علاقې فتح کړي خدمت به ویله کې چې علاقې فتح شي اول ته فارس او روم څه دي فتح شوي دي نو چې فتح شو نو د هغوی هغه کم قیدیان چې کم غلامان تی جوړ شي او مریان وینځي هغوی به د مسلمانانو خدمت کوو نو چې کله د فارس او د روم بچو خدمت شروع کو د مسلمانانو سلط اشرارها على خيارها
بیا به د دې امت شری خلک هغه به الله مسلط کی په نیکانو باندې. او یو حدیث کې درځي سلط بعضهم على بعض، بعض به د دې امت خلک مسلط شي په بعضو باندې. امام ابن حبان رحمه الله دا روایت راوړی. او په بعضو کې دا دي تسلط بعضهم على بعض، نو بعض به په بعضو باندې مسلط شي. او دا خبرم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت په دلایلو کې یو دلیل دی، ځکه چې هغه د غیب خبره کړې ده او همدغه شان شی د څنګه چې هغه ویلې ده. کله چې مسلمانانو روم او فارس فتح کو او د هغوی مالونه یې واغستو، د هغوی هغه بچي چې دی د ځان سره قیدیان کړو، هغوی به بیا خدمتونه کول د مسلمانانو. نو مسلمانان په مسلمانانو باندې مسلط شو. ابتدا د کوم ځای نه وشوه؟ ابتدا د کوم ځای نه وشو؟ اولنۍ فتنه کومه ده په دې امت کې؟ اولنۍ وینه د چا توی شوې؟ عثمان رضی الله عنه. عمر نه، عمر رضی الله عنه خو مجوسی په لاس شهید شوی. عثمان رضی الله عنه چې کوم راغلي هغه مسلمانان، خو د دې امت شری خلک فسادیانو هغه مسلط شو په اوچتو مؤمنانو باندې. او دغه شان بنو امیه درې مسلط شو په بنو هاشم باندې، او د هغوی سره څه وکړو. حالانکه او ته ګورو نو د امت شری خلک او فسادیان به مشران شي په چا باندې؟ په نیکانو خلکو باندې. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت د دلایلو یو دلیل دی. همدغه شانو شو څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي. اتلسمه نښه د قیامت ته رانږدې کېدو هغه دا ده چې داسې باچایان به پیدا شي چې هغوی به د منځونه په خپل وخت کې نه کوي. د داسې باچایانو پیدا کېده، د مسلمانانو باچایان درته یادو، داسې مسلمانان باچایان به را پیدا شي چې هغوی به منځونه په خپل وخت کې نه کوي. دلیل په حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمانه بعد به په تاسو باندې داسې خلک مشران شي یطفئون السنه، چې هغوی به سنت کارونه پرېږدي، ویحدثون بدعه، او په دین کې به نوي کارونه راوباسي، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، او منځونه به لیټ کوي د خپلو وختونو نه. په روایت کې اوس حدیث هم راځي، امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجه، امام نسائی راوړی، عبدالله بن مسعود رضی روایت لعلكم ستدركون اقواما يصلون الصلاة لغير وقتها. دیسی قومونه به راشي او دیسی مشران به په تاسو باندې راشي چې هغوی به د منځونه په خپل وخت کې نه کوي. فإن أدركتموهم، نو که په تاسو باندې دغه زمانه راله، فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون، نو تاسو په خپلو کورونو کې منځونه کوئ په هغه وخت کې کوم چې د دې منځه وخت خپل اصلي. ثم صلوا معهم، او بیا د هغوی سره منځونه کوئ، نو دغه به ستاسو دپاره نفلي مونځ ثابتېږي. یو حدیث کې دا هم راځي، د ابوذر غفاري رضی الله عنه روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی کیف انت، سحل بیستا، اذا كانت عليك امراء، کله چې په تا باندې داسې باچایان به راشي، یؤخرون الصلاة عن وقتها، هغوی به د منځونه د خپل وخت نه لیټ کوي، او یمیتون الصلاة عن وقتها، وی ما ورته چې فما تأمرني یا رسول الله، زه به څه کوم په هغه وخت کې؟ وی صلي الصلاة لوقتها، ته په خپل وخت کې لمونځ کوه. فإن أدركتها معهم، بیا چې کله ته د هغوی سره دغه لمونځ کې، فصلي فإنها لك نافلة، بیا دغه لمونځ کوه، د هغوی سره لمونځ وکړه، نو دا به ستا دپاره څه شمارلی کېږي؟
نفلی منز بشمار لکی عباد بن الصامت قبیس بن وقاص معاذ بن جبل ابو سعید ابو حریرہ او دینو دیسی نورم روایت شتی رضی اللہ عنہم اجمعین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی سنگ ویلی دقا شان شوید او اهل علم دا لکلی چی دا حدیثونا پا بنو امیہ پا باچایانو بانی پٹکی زکی چی پاو کی دیسی باچایانو معاویہ رضی اللہ عنہ دا خلافت نبی بنو امیہ دا خلافت دیسی ونی ہوگا نا نورست چی بیا کم باچایان را غلی دی لکا حجاج او دا غا امیر الولید او دیسی نور نو دا بنو امیہ پا خلافت کی او دا غوی پا زمانہ کی دی باچایانو با دا منزون لیٹ کول دا خپل وقت نبی لیٹ کول نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی سنگ پیشنگوئی کردی دا آغا شان شوی دی سنگ پیشنگوئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کردی دا ہم آغا شان شوی دی و دلتے او فائدہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتوی وی دیسی باچائن برایشی چی منزون بلیٹ کئی عبداللہ بن مسعود تیوی چی دیسی باچائن برایشی چی بدعاتو کے بواقی خیار رسول اللہ تسا امر کے منگت نو داوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ونوی چی بغاوتو کئی داوتو ونوی چی تورا و ٹوپک بروالی و بوزئی داوتو ونوی چی پا ملک با فساد جوڑ کئی داوتو ونوی چی باچائنو بسی با کنزل و بدر دیوائی نا داوتو ونوی تاسو خپل منزون بخپل وقت کی کوئی او بید اغوی سرم منز کوئی گور خیالم دا اغوی سرم منز کوئی دا اغوی سرم منز پا دی کوئی چی دا مسلمانانو دا دل تقسیم نشی بید منز دا اغوی سرم کوئی آغا موز بستاوسو دا پارا نفلی حسابی دا دی مسئلینا اکثر مسلمانان خصوصاً زون پا ملکونو کی بلکہ دیر علماتی من دی خبر چی دا حاکم او دیو خلیفہ او دیو باچا سا حق دے پا دی امت باندے او پا دی امتیانو باندے او پا کشرانو باندے دا دی مسئلینا دیر ما تاستوی چی دیر علماتی ندی خبر پاتلا عوام دیر علماتی ندی خبر اوز گور دیسی باچایان دی چی قصدن عمدن موزلیٹ کئی خون بیام دا جنگ امر ہوتا مسلمانوں تا جنگ امر ندیشے مسلمان باچا که پا هر قسم گناہ کی واقعی شی چی کفر تا نرسی کاغا ظالمی کاغا ہر سی حدیث کی درازی وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ کستا مالتا نوالی استا ملوی پا درو باندی بیابم دا دی باچا خلاف نکے بغاوت بیام نکے إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا کچرتا دا باچا پا کفر کی واقع شی کافر شی نو بیا دا خلاف وطل جائز دی خود یوسو شرطو نپکی اولنی شرط دا دی چی تا دا کفر بخبل وینی پا اوریدو بند خبر نچلی دوی مدا چی پا دی کفر بند تا سر واضح دلیلی چی او دا کار کفر دی یقینی کفری نبیام دانی چی ورزالا وردانگا بیا اهم شرط سدے چی تا سر طاقتی دا غد مقابلی کولو تا سر بطاقتی دا دی باچا دا مقابلی کولو نبیا بوزی تا و دا سنه چی اوز دا باچا سر جازونی و لیکاپٹری و ٹنکونی و تا دا سبزی اگا چاڑا را غستی راوتے تمرا خیر برانولی سمر چی با فساد راولی تمرا خیر برانولی سمر چی با فساد راولی زکر دا خبر یا تساتی علماء دا خبر لکلی دا ویسل کالا
د یو ظالم باچا په باچایي کې تېرول غوره دي د هغه یوې شپې نه چې باچا پکې نه وي چې دا باچایان نه وی که نه دا خو الله په موږ باندې یو رحم کړی چې د خلافت ته مسله یې موږ ته بیان کړې ده او بیا دا ویلي چې د باچا خبره به منئ الا په کوم ځای کې چې کله باچا تا ته د شریعت خلاف خبره کوي بیا به نه مني دا خو واضح قانون دی خو د باچا هغه خبره د مسلمانانو د خلیفه هغه خبره به مني لازم چې هغه د قرآن او حدیث سره موافقي او یا قرآن او حدیث خلاف نه وي دا خبره به لازم مني نور چې داسې خبره درته وکړي لکه اوس باچا ته ته دا وایي چې مونځ مه کوه ږیره وخوره نور داسې کارونه ته کوي چې هغه د شریعت خلاف وي دا به نه منلی کېږي نو چې باچا یي خلیفه مشري حاکمي د ملک او د علاقې امور او نظام هغه برابري او چې په کوم علاقه کې او په کوم ملک کې باچا نه وي او مشر نه وي د هغوی هر څه ګډوډي نو دا زموږ دپاره د سوچ خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیزي کې صحابه کرامو ته دا ونه وي چې تاسو د هغوی خلاف بغاوت وکئ حالانکې هغوی به منځونه لیټ کوي او په دین کې به بدعات راوباسي د دې مسلو د لاسه اکثر موږ ته خلک درباریان وایي او دا درباري مولیان دي څنګه درباري مولیان دي وایي دوی د باچایانو خبره وکړه چې خلاف بغاوت به نه زما خبره خو نه ده چې تاسو ما ته وایئ دا وصیت او نصیحت خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی زما خو نه دی که چېرته دا خبرې ما د خپل جیب نه کولې نو بیا صحیح وه یا حکومت موږ له په دې باندې سره کولی نو الله په دې خبرو ګواه دی چې دا خبرې چې موږ کمې کوو دا د دې د لاسه کوو چې قرآن او حدیث کې راغلي دي موږ له په دې باندې څوک څه نه راکوي او نه دا موږ چاته چمچې چلو دا زموږ دین دی دا څه مجامله نه ده دا دین دی دا شریعت دی دا خبره موږ په هر ځای کې کوو په هر ځمکه باندې کوو او په هر دور کې به یې کوو انشاءالله دا د دین مسله ده چې باچا که ظالم ومي خو چې مسلمانی ته د هغه خلاف بغاوت نشي کولی ښه نن تا سره ظلم کېږي ته یو کس یا موږ به ووایو چې زه په ټول ملک کې د 100,000 کسانو سره ظلم کېږي او دا 100,000 کسان راووتو بغاوت یې وکړو اوس به دا ظلم د 100,000 نه 10,000 ته واوړي کاروبارونه به بند شي جماعتونه به بند شي مدرسې به بندې شي حالات وران شو بدامني راله نو د دې نه هغه ښه نه و په هغه 100,000 په هغه ظلم باندې صبر ښه نه و تاسو وایئ صبر ښه و که نه و ښه هغه صبر ښه و خو په 100,000 باندې زه ظلم شوی نو اوس خو عام شو ظلم او بدامني راله وینې توی شوې دا خبرې د منهج او د عقیدې خبرې دي څونه ښې شوې 18 نولسمه نښه دا واله کثرة المال مال به ډېر زیات شي حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی ما څو پېرې مخکې مو ویلی د عوف ابن مالک رضی الله عنه روایت وی چې اتیت النبي صلی الله علیه وسلم فی غزوة تبوک وهو فی قبة من ادم زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلی وم د تبوک په غزا کې او هغه په یو خیمه کې ناست و چې هغه خیمه د څرمنې نه جوړه شوې وه وی ما ته وی چې اعدد 6 بین یدی الساعه وی ما ته وی چې 6 خبرې به د قیامت نه مخکې شمارې او یو یې پکې دا ذکر کړه چې مال به دومره ډېر شي چې یو سړی به سوال کوي بل به له 100 دیناره ورکړي 100 دیناره وی دی به بیا هم خپوي چې دی لږې راکړي دا مال به دومره ډېر شي او په یو حدیث کې دا راځي امام ابو داود الطیالسی رحمه الله راوړی دی امام احمد بن حنبل رحمه الله هم راوړی د عمرو بن تغلب رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان من اشراط الساعه د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده ان یفشو المال مال به عام شي
وتفشو التجاره او تجارت به ډیر شي. نو مال او تجارت ډیرېده د قیامت په نښو کې یو نښه ده. یو حدیث کې داسې راځي، امام بخاري رحمه الله دا حدیث راوړی د عدي بن حاتم رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل ای عدي که ژوند باندې اوږد شو که نه نو داسې وخت به هم ته ویني چې یو سړی به د سرو زرو د سپینو زرو نه د خپلې منګولې داسې ډکې کړي او ګرځي به چې څوک د هغه نه د صدقه واخلي، خو څوک به ورته نه میلاویږي چې دا ترې واخلي. دومره به مالداري عامه شي، یعنی څوک به دومره نه پیدا کېږي چې د صدقه واخلي. ټول خلک به دومره مالداري، چا پسې چې وړیا به وي چې نه زمانه نه پکار، دومره به دا مال عام شي. د علماو په منځ کې اختلاف دی چې دا نښه راښکاره شوې ده او که نه، او که راښکاره شوې ده نو بیا په کوم وخت کې راښکاره شوې ده. نو جواب دا دی چې دا نښه بعض علما وی د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې راښکاره شوې ده. کله چې د فارس او روم او دا غټ غټ ملکونه او علاقې فتح شو نو وی دا نښه راښکاره شو. دویم قول دا دی چې دا نښه د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په خلافت کې راښکاره شوې او په هغې باندې علماو دلیل هم ذکر کړی. امام بیهقي رحمه الله په خپل کتاب الدلائل کې دا روایت راوړی دی. په هغې کې عمر بن اسید بن عبدالرحمن دا خبره کوي، و عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ټول خلافت 2.5 کاله کړی دی. څو کاله خلافت یې کړی؟ 2.5 کاله. او په الله د قسم خورمه چې د هغه په خلافت کې هغه لا مړ شوی نه و او داسې حالات رالو په مسلمانانو باندې چې یو سړي به سم ډېر مال راوړو په موږ پسې او دا به وی که څوک غریبانان درته معلوم وي دا مال وله ورکه، نو موږ به په غریبانانو پسې ګرځېدو، څوک به میلاو نه شو، نو هغه مال به له موږ واپس ورکړو چې یاره دا واله څوک نشته اخیستو واله. عمر بن عبدالعزیز په دور خلافت کې دا خلک دومره مالداره شوي وو چې څوک غریب نه میلاوېدو چې هغه صدقه واخلي. او دا پې دلیل دی. نو یو دلیل خو دا شو، یو خبره دا شوه چې دا نښه راښکاره شوې ده د چا په زمانه کې؟ عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په خلافت کې دا نښه راښکاره شوې ده. دریم قول دا دی چې دا به په آخري زمانه کې راښکاره کېږي، د امام مهدي په زمانه کې او یا د عیسی علیه السلام په زمانه کې به دا راښکاره کېږي یا د دې دواړو په زمانه کې. او صحیح خبره دا ده دا دواړه خبرې موږ را جمع کولی هم شو او هغه په دې طریقې سره چې دا نښه راښکاره شوې ده د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې، او بیا به راښکاره کېږي دا نښه د امام مهدي او د عیسی علیه السلام په زمانه کې. نو دا د قیامت یو نښه شوه چې مال به څه شي؟ مال به ډېر شي. او دا نښه راښکاره شوې ده که نه؟ د چا په زمانه کې راښکاره شوې؟ عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې، او بیا به هم دا نښه قیامت ته نږدې راښکاره کېږي د امام مهدي او د عیسی علیه السلام په زمانه کې. اخرنۍ نښه به بله ذکر کړو. څو نښې شوې؟ 19 شوې. شلمه نښه دروغ به ډېر شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نښه ذکر کړې ده، وی ان بین یدی الساعة کذابین، قیامت ته نږدې به دروغجن خلک پیدا شي. کذاب ورته ویلی
مبالغه یعنی سخت دروغجن خلک به پیدا شي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی او یو حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل امام بن حبان راوړی چې لا تقوم الساعه قیامت دا وخت پورې نه راځي تر څو چې یو څو کار نه شوي او یو پکې ذکر کوي تر څو چې دروغ نه عام شوي. دا نه ښکارې شوي ده که نه په چا په زمانه کې اته څه وایي چا په زمانه کې په دې وخت کې عام دي که دروغ عام چلیږي په تجارت کې په لین دین کې په گپ شپ کې په مجلسونو کې په بیٹکونو کې په غم کې په خادۍ کې په هر ځای کې دروغ روان دي او څومره چې غټ دروغجني خلک وي دا ډېر هوښیار دی هوښیار ولې دی ځکه چې دروغ ډېر وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح مسلم کې دا روایت دی د ابو هریره رضی الله عنه وی سیکون فی آخر امتی اناس زما په دې امت په آخرنۍ حصه کې به داسې خلک تاسو ته میلاو شي یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم داسې خبرې به تاسو ته بیانوي چې هغه به نه تاسو اورېدلي او نه به ستاسو پلار نیکه اورېدلي داسې دروغ به وایي. فإیاکم وإیاهم ځان به ساتئ د هغه دروغجنو نه ګورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ځان به ساتئ د هغه دروغجنو نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ یېرولي یو د دې خبرې نه چې د دغه دروغو نه او د دې دروغجنو نه به ځان لرې ساتئ. خو دلته یو اشکال او د هغې وضاحت بعض خلک دا حدیث په موږ باندې پټ کوي وی تاسو به داسې خبرې واورئ چې ستاسو پلار نیکه به نه یې اورېدلي نو وی دا وهابیان چې دا کمې مسلې بیانوي د ستاسو پلار نیکه اورېدلي وي. وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې فإیاکم وإیاهم ځان به د هغوی نه لرې ساتئ نو ځان د دې وهابیانو نه لرې ساتئ. د دې شبهې رد هغه دا دی چې موږ چې دا کومې خبرې کوو دا زمونږ پلار نیکه اورېدلي سړی به چې څنګه اورېدلي پلار نیکه خو زمونږ نه دي اورېدلي ته دا نږدې پلار نیکه پرېږده بره لاړ شي بره دا سلسله وګوره دا هغوی اورېدلي دي. اوس یو خبره موږ بیانو لکه دا حدیث ما بیان کو حدیث ما بیان کو مثال کې د عمار رضی الله عنه د قتل ده د تاسو مخکې اورېدلی د ډېرو پلار نیکه به پکې هم نه اورېدلی د دروغ شو او حدیث کې راغلي یو مسله تا نه ده اورېدلې دا خو ستا کمی دی دا خو د هغه عالم کمی نه دی چې کله یو خبره انسان بې سنده ذکر کي نو بې دا خبره ده چې زمونږ پلار نیکه هم نه ده اورېدلې خو چې یو سړی خبره ذکر کړي او دا ووایي چې پلاني صحابي د پلاني پیغمبر نه او په پلاني کتاب کې دا حدیث دی بیا خو دا خبره زړه ده خو ته نه وي وې دا بعض موږ ته وایي که نو دوی نوی دین راوړی نوی دی دا زوړ دی نوی تا سره دی نوی خو تا سره دی چې نوي نوي کارونه دې پکې راویستي او دا موږ چې کوم دین بیانو دا خو سره پاسه 1400 کاله مخکینی دی. موږ ولې ځان ته سلفیان وایو یعنی سلفي مطلب څه دی چې د امت د مشرانو په لار روان دی او سلف څوک دي صحابه کرام تابعین او تبع تابعین نو سلفي په دې وایي چې دی د دغه دریو پیړو په لار روان دی صحابه کرامو تابعین او تبع تابعینو په لار روان دي نو دا خبره هسې باطله او کمزوري خبره ده. د حدیث نه واضحه شوه چې دروغ به قیامت ته نږدې عام شي او نن سبا دا دروغ دومره چلیږي او د کله نه چې دا دغه راوتلی ده انټرنیټ او موبایل نو دروغ خو بیا تپوس مه کوه هر سړی په خپل کور کې ناست دی چې څه دروغ یې جوړ کړو پلانې مړ دی چې سبا وګورې هغه تا سره جومات کې ملاقات وکړي ویلو شی ژوندی دی پلانې ملک دا چلو کو دا بعضې که په دې فیسبوک کې دا اخبار جوړ کړی
वही सऊदी अरब में पाकिस्तानियों पर एक और एटम बम गिरा, कम पाकिस्तानी जो सऊदी अरब की उसी की पाऊ बनी उबल एटम बम। अच्छी तक कोलाव की दरोग यो खबरी लिखले खदा عنوان ولا دومره خطرناک ورکړي چې ته به لازم دا شی کولاوې، او څومره چې د دوی د صفحه کولاویږي او څومره چې د دوی د چینل کته کېږي دوی ته به پیسې میلاویږي. بیا دروغ په دې لطیفو کې او دروغ په خندولو کې. ابلزم یو کسې خو په مقطع کې یو کلیپ مې کتو چې هغه پوخه دم پاتې شوی دی او ډمتوب یې دا کړی دی چې دا خلک به خندول او د دروغو هغه پاټونه چې کوي. مقطع یې د هغه د غربت ښوول او که څوک سره مرسته کولی شي او ډېر سخت بیمار دی او پتې کینسر بیماري که څه نو هغه په دې خبرو کې دا ویلي دي چې ما خو ټول عمر د امت خدمت کړی دی او د خپل قوم خدمت مې کړی دی، قوم مې خندولی دی، خو چې په ما باندې دا بیماري څنګه راله. یعنې ما چې وایي څه کړي دي دا مې دې لپاره کړي دي چې یو مسلمان یو پاکستانی د ده په شونډو باندې دا خنده راشي، د دې لپاره ما دا خدمت کړی. سبحان الله. اوس دا ګور دغه زمانه ده چې دروغ به عام شي او دروغو ته خلک خدمت وایي، دروغو پاټونه کول او خلک خندول. نو څونه ښې شوې؟ شل. نن کمی ذکر شوې د عمار بن یاسر رضی الله عنه قتل، کثرت المال مال به ډېر شي، کثرت الکذب دروغ به عام شي، او معرکة صفین جنگ صفین. څلور نښې نن ذکر شوې، انشاءالله باقي به پر روان درس کې ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسمه فتنې نه لرې ساتي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دروغو نه لرې ساتي. زموږ معاشره دې الله د دروغو او د فتنو نه په امن و امان کې ساتي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.